بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 19 د دسامبر کال 2015 چې جمعه المبارک سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. دا د نن ورځې دویمه برخه ده او په اوله برخه کې مې تاسو ته نړیوال خبرونه، سیمه ییز او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان راپورونه وړاندې کړل. که دوستانو نه لیدلي کولی شي لاړ شي هغه خبرونه ټول هلته واوري. په دې برخه کې د خویندو د ورونو هغه پوښتنو ته ځواب ورکوم چې نن یې زمانه کړي دي. راځمه لومړۍ پوښتنه د زینب لومړۍ پوښتنه د زکیه اباحت ده. هغه وایي چې اسلامي امارت سکانو او هندوانو ته احترام لري. دا موضوع د جادیانو سره څه اړه لري؟ د دې سوال ډیر واضح نه دی، خو زه به تاسو واضح کوم چې مطلب د دې اباحت خور څه دی. د دې مطلب دا دی چې ما په هغه د کتابونو په وړلو کې او سوځولو کې خبره کړې وه چې په مختلف ادیانو کې مختلف ادیاني. دلته زما مطلب دا دی کله چې تا په مملکت کې مختلف ادیاني نو خو هغه ستا خو هر کتاب خو به اسلامي نه لولي کنه، اخو د خپل د دین کتاب هم لري، اخو نور کتابونه هم لولي، نو ته به د هغې احترام کوي، د هغې کتابونو ته به احترام کوي، د هغې کتابونه به هلته موجودي. ته خو هغه نشي سوځولی، ته خو هغه نشي د کتاب فروشي نه لرې کولی. یا فرض وکړه که ستا په مملکت سکاني یا کوم بل مذهبي او هغې خپل فرضاً ستا کتابونه نه خرڅوي، یو کتاب پلورنځی جوړوي چې د خپل د دین کتابونه پکې خرڅوي، ته هغه پې بندولی شي؟ ته په هغه نشي بندولی. نو د مطلب دا دی چې یو مملکت کې د کتاب پلورنځیو کې مختلف کتابونه مختلف دغه او ټول کتابونه دا نشي کېدلی چې ته به وایې چې دا کتاب دم نه دا دم نه. کتاب ته اجازه ورکړئ چې خلکو د اذهان روښانه شي، آزاد شي، هغه وشي کولی. دا چې ته وایې چې زه کتاب اجازه نه ورکوم که دا ولولي عقاید خرابېږي، دا معنا لري چې ته خپل په عقیده باندې ایمان نه لري. سړی چې خپل په عقیده ایمان ولري هغه د زره کتابونه د بل نه یریږي، هغه په دې پوهېږي چې دا کتابونه ناقص دي. که زمونږ عقیده ثابته وي نو آیا په د بایبل په لوستلو عقیده خرابېږي؟ آیا د تورات په لوستلو عقیده خرابېږي؟ فرضاً دغه ډاکټر ذاکر نایک که چېرته هغه کتابونه نه وی لوستی د هغې په مقابل کې استدلال کولی شو؟ نشو کولی. نو خبره دا ده چې د هر کتاب ته باید اجازه وي چې کتاب ولو که ستا د نظام خلافي، ستا د عقایدو خلافي، هغه مسله نه ده. پرېږدي چې خلک هغه ولولي او تاسو خلک دا رقم ته په مکاتبو کې پوهنتونونو کې تربیه کوي، دومره علم ورته ورکوي چې په هغه باندې کتابونه دا تاثیر ونه کړي، مګر هغه کتاب ولولي او د هغې په مقابل کې استدلال خپل قوي کړي. دا چې ته کتاب وسوځې، کتاب بند کړي، دا خو معنا د دې نه ده چې ته دا خو ستا قوت نه ښیي. که چېرته موږ وایو دا صحیح طریقه ده، نو بیا ولې په صدر د اسلام کې یعنې په قرون اولا کې چې زموږ تاسو کوم اول قرنونه 1400 کاله مخکې د دې هغې وخت کې دا اسلامي کتابخانې چې جوړې شولې هلته خو هر نوع کتاب ته اجازه وه، هلته خو دا نه دا حرام دی دا حلال دی، ټول نوع کتابونه وو. همدې لپاره هغه د بغداد کتابخانه د معروف ترینه کتابخانه ده، په میلیونونو کتابونه پکې وو. ولې ورته اور واچول شو؟ لپاره دې چې دا علم ذخیره وه چې د مسلمانانو درلودله. هغې کې دا نه و چې تنه قدوري دی ایښی و، پنج کتاب دی ایښی و، د ملا صاحب کتاب دی ایښی و، بس نورو ته د اجازه نه وي. دا تنګ نظري هغه پوچ مغزي خلک دا خبره کوي. که چېرته ته په خپل ایمان باندې ته په الله ایمان ولرې چې الله یو ذات دی او په اسلام د ایمان ولرې، بیا تا باندې کتابونه تاثیر نه کوي. د لوستلو سره تا دا کېږي چې ته د هغې په مقابل کې استدلال او منطق دې قوي کېږي. نو زه دلته چې زما ویلې چې نور ادیان د دې ربط لري چې یو مملکت کې مختلف ادیان دي، د هغې ادیانو کتابونه که ته وایې چې دا کتابونه نه پرېږدم، ته به بیا د هغې ادیانو کتابونه هم نه پرېږدې که نه، چې نه پرېږدې دلته خو ستونزه جوړېږي. هغه خلک خو ستا کتاب نه لولي، ته هندو باندې خپل کتاب څنګه په زوره لولي؟ نشي پې لوستلی که نه. نو هغې ته به اجازه ورکوي. په همدارنګې په د نورو مذهبونو خلکي، همدارنګې که د نورو عقایدو خلکي، عقاید باید په مملکت کې آزاد وي. او بل دا دی چې دغه جبر نه دی، حتی په دین کې جبر نشته، لا اکراه فی الدین.
په دین کې جبر نشته دی. دین کې به ته د فهم د دانش نه او د دغې نه د شوی چې ما ارسلناک الی رحمت للعالمین، پیغمبر د خدای رحمت دی. رحمت دی هغه خود جبر نه کار نه دی اخسته. دین په دغې سره حکمت سره راغلی دی، په جبر په نیزه سره په وهلو سره په تسمیه سره نه دی راغلی. ته به د فهم او د فراست نه کار اخلي، کتابونو نه به کار اخلي، د علم نه به کار اخلي، په دلیل نه منطق نه به کار اخلي. فرض وکړه ته یو نفر ووهې وټکئ مانځه ته یې ودرئ، نو هغه مونځ به الله ته قبول شي، ځکه چې هغه خو تا په جبر باندې په هغه مونځ وکړه. مونځ باید په رضایت سره وي، د الله حضور ته خشوع او خضوع سره وي. که ته الله ته خپل په رضایت ونه درېږې، د کوتک په زور چې ودرېږې، هغه خو الله ته منظور نه ده. د کاش کې دغه عقل او منطق ټول سره دغه وکړي چې موږ ته دین ته په واقعیت سره کار وکړو، نه دین ته د جبر او د شلاق نه. ځکه جبر او شلاق چې دی دا فایده نه کوي، دا بدنامول کوي، خرابول کوي. دویمه پوښتنه د عتیق الله اکبري ده. آیا دا رښتیا ده چې اسرائیل د پاکستان دښمن دی؟ اما په نظر کې نړیواله سطح باندې دوی په یو پلیټفارم کې سره یو دي. په ظاهره باندې پاکستان خو په ظاهره باندې غواړي امریکا اسرائیل سره دښمني وښیي، مګر په باطن کې اسرائیل سره لاره لري. اما اسرائیل واقعا د پاکستان سره دښمني لري. هغه د پاکستان هغه اسلامي نظام په ایزي کې نه غواړي، هغه اتم په ایزي کې نه غواړي، د بیا د اسلامي نړۍ سره. نو هغه عملا کار کوي چې د پاکستان اتم یې واخلي. مګر دا پاکستان دی چې اسرائیل ته ځان په دې نږدې کوي چې هغه په دې پوهېږي چې د اسرائیل رضایت چې ترلاسه کړي، د امریکې رضایت ترلاسه کېږي. بنان پاکستان د هغې بوټان پاکوي او اسرائیل ورته پلان لري چې دغه چې موږ وایو چې امریکا به دې اتم اخلي، دا په همدې اخلي چې اسرائیل دا غواړي چې د اتم ترېنه واخلي. مګر په دغه مقطع زماني کې چې ته یو پلیټفارم کې دی، په دې دي چې اسرائیل د ده نه استفاده کوي په اسلامي نړۍ کې، او غواړي چې لږ ضعیف هم کړي، ځکه چې هغه مقابل کې ایران، ترکیه، پاکستان قوي نظامي مملکتونه اسلامي خپل په مقابل کې نه مني. غورزنګ هوتک ورور وایي چې آیا امریکا غواړي دریم نړیوال جنگ ډګر ته راوړي؟ خو دا وایي چې داسې معلومیږي چې په هر سیمه کې مخالف قوتونه یو بل خلاف ودرولي دي، یعنی امریکې دا کار کړی. افغانستان او هندوستان د پاکستان په خلاف، چین د تایوان په مسالې باندې د جاپان سره په مخالف، اروپا د روس سره په مخالف، عرب او د اسرائیل په خلاف، اسرائیل د ایران په خلاف. نو دا واقعیتونه دي دغه چې دغه ټول د جنگونه په سیمو کې شته دی، یو د بل په مقابل کې. هم دغه جنگونه دي چې ورو یا دا دی چې یو سټلمنټ خواته ځي، یعنی آرامش خواته ځي، او یا دا دی چې لوی جنگ خواته ځان دغه کوي، او دغې په نتیجه کې بیا لوی بدلونونه راځي. خو دا تاسو ویم چې امریکا لوی نړیوال جنگ ته آمادګي نه لري، نه اقتصادي نه د نورو لحاظ نه. د ده لپاره غواړي چې دا جنگونه د دې ملکونو د دې اروپا او د روس ترمنځ وسي، خدای ته نه بهر وسي. د چین کې په چین باندې د حمله وشي، فرضاً جاپان سره جنگ وشي، خو امریکا ته نه بهر وسي. نو امریکا د جنگونو نه ځان بهر ساتي چې تر څو بیرته وده وکړي او نور مملکتونه خپل منځ کې وي. نو په دې اساس دا درته ویلی شم چې دریم نړیوال جنگ ته زړه نه ښه کوي، مګر د دې جنګونو په اساس غواړي چې بعضې دښمنان تضعیفه کړي. لکه د یوکراین په جنګ کې دی غواړي چې روسیه تضعیفه کړي او دوی خپله پې برترۍ ترلاسه کړي. په دې اساس باندې بعضې وخت کې په دې منتج کېږي چې ته غواړي یو څه، اما هغه جنګ او دا د لاس نه وځي، بیا په یو لوی جنګ بدلیږي. که چېرته فرضاً دوی روسیه ډېره په تنګه کړي، خو روسیه بیا په اروپا باندې برید کوي. که دوی چین ډېر زیات په تنګ کړي، بیا چین خو په کوریا جنوبي باندې برید کوي چې هلته د امریکې اډه ده. بیا خبره د دریم نړیوال جنګ خواته خود به خوده په دې ځي چې ته به غټ قوتونو سره هغه ټکر به نه کوي. نو د دې لپاره دوی نیابتي جنګونه کوي، یو په د بل مخامخ یو بل سره نه راځي. که مخامخ مسله چې ده نړیوال جنګ ته برابرېږي. بل عزیز په نامه ورور وایي چې د الجولاني مقابل کې چې کومه ډله ولاړه ده، آیا ایران به د دوی سره جوړ راشي چې دوی تقویه کړي؟ ممکنه ده چې ایران دوی تقویه کړي، لپاره دی چې د دښمن دوست ګڼل کېږي، ولو که دوی د عقایدو د لحاظ نه یو بل نه فاصله لري.
همدا د الجولاني ډله چې جولاني سره وه دوی د ایران نه نفرت لري مګر اوس چې چون بیرته د امریکا او د اسرائیل په مقابل کې جنګیږي او شاته کومک ته ضرورت لري که دغه کومک ورته ایران ورکړي بالکل دا مرسته دوی اخلي او ایران هم د ده لپاره چې خپل دښمن تضعیفه کړي دا مرسته حتما ورسره کوي لکه څنګه چې اوس حماس والا چې دي حماس د عقیدې لحاظ سره خو د ایران سره ډېر فرق لري مګر چون هلته هدف د دوی د اسرائیل په مقابل کې یو نو حماس او ایران سره نږدې شوي او ایران سره مرسته کوله نعیم جان خطرناک زدران وایي چې آیا روان کال پاکستان به سقوط وکړي که نه د دې پوښتنې ځواب ما څو ورځې مخکې ورکړی و چې ممکنه ده ویل کېدل امریکایانو خو دا پیشبیني وه چې 2015 تر 2015 پاکستان نه خپله پاکستاني میډیا دا وایي چې ممکنه ده دا تر 2013 پورې ده کې مګر اوس چې حالات څنګه روان دي اوس پیشبینیګانې دا دي چې 2016 کېدی شي د پاکستان د ټوټې کېدو د زوال کال وسی نو دا ځواب ما ورکړی و هغه دوست ما ته ویلې چې ما برنامې ټولې اورېدلې دي وروره برنامې دي درستې نه دي اورېدلې دا ځواب هلته موجود دی دویم برخه د دې د پوښتنې دا ده که سیاسون خپل منځ کې جنجال وکړي یعنې د پاکستان سیاسون آیا دا به افغانستان ته ګټه ولري بالکل که چېرته سیاسیون خپل په منځ کې اختلافات وشي او ذات البیني جنګونه دې منځ کې راشي په هغه صورت کې بیا بالکل حکومت هم تضعیفه کېږي نظام تضعیفه کېږي او مقابل کې دښمن ته یعنې څوک چې دی مقابل کې جنګېږي هغې ته چانس دا پیدا کېږي چې نظام په اسانه سره ووهي بل دغه دا د کتاب پلورنځي په هکله چې کتابونه اوچت کړلی شوي وو مختلف نظریات دوستانو لیکلي خو بعضې ډېر جاهلانه نظریات لیکل شوي وو داسې وو چې هغه د ډېر از تیاره ذهن نه ښکاره کېده هغسې ذهنونه لکه هغې ته چې موږ کانکریټ وایو کانکریټ ذهنونه چې هغه هېڅکله د استدلال منطق او په دې باندې استوار نه وي هغې داسې لکه اسونو غوندي بس دې طرف ته دا د اس د بګۍ د اس داسې دا طرفونه ورته تړي چې مخامخ منډه وهي دې خوا خو ونه ګوري دا کسان هم داسې دي چې دا اس غوندې تړل شوي دي په یو ځای کې تربیه شوي دي په هماغه مفکوره دي او هغه دي که اوس فرضاً یو ورور ویلی دي چې دا کتابونه ټول د اسلام خلاف دي نو باید ټول وسوځول شي وروره ته د کوم ځای نه دا فتوا ورکړې دا کتابونه ټول خلاف دي آیا په کابل ښار منځ کې یو کتابخانه ټول د اسلام خلاف او د نظام خلاف کتابونه خرڅوي دا ممکنه نه ده او بیا هغه کس چې څوک دی د دې مالک شاه محمد رئیس هغه سرسخت د اسلامي امارت مدافع د نړیواله سطح باندې هغه خپله دفاع کوي هغه لګیا دی د اسلام د افغانستان د تاریخ د اسلام باندې کتابونه اخلي چاپوي هغه وایي کتابونه وګوره که چې مخالف نه بیرته یې راکړه په دې مطمئنه چې کتابونه سم دي د هغې کې کوم دا کتاب نشته دی نو د ځانه خبرې مه کوئ چې په څه باندې نه پوهېږئ په هغه باندې خبره مه کوئ بل دا دی چې بل وایي دا کتابونه ایران چاپ کړي دي تا ته چا خبر درکړي د ایران چاپ کړي دي ما تاسو ویلې دا سړی خپله چاپخانه لري کابل کې خپله چاپخانه لري خپل کسان لري کتابونه ترانسلیټ کېږي ژباړل کېږي خپل چاپخانه کې چاپوي بیا چاپخانه په هند کې لري چاپخانه په پاکستان کې لري چاپخانه په لندن کې لري نو یو ځای کې خو نه لري چې تاسو دې لنډه کوي نو دا هم جاهلانه یو نظر دی بل دغه دا وایي چې دا کتابونه چې دي دا خو ټول هسې قصې دي نو آیا د قصو کتابونه حرام دي اجازه نشته دی په اسلام کې د ماشومان لپاره د قصو کتابونه نه چې کتابونه وړو ته لوستل کېږي تر څو هغه په هغې پوه شي او وړه په د قصو کتابونه چې لولي بیا غټ کتابونو خواته ځي په غربي نړۍ کې په دنیا کې ماشومان چې د کتابونو ته تشویقي چې کتاب ولولي واړه کتابونه د ماشومان ورته جوړ کړي په میوو باندې په سبزیجاتو باندې په دې باندې قصې دي د حشراتو باندې په پرندو باندې په ژوو باندې دا باندې ټول دغه هغه ورو چې به کې کتاب سره علاقه پیدا کوي بیا غټ کتابونه لولي او چون دا کتابخانې نه ما خپله کتابونه اخیستي دي ډېر قیمتي کتابونه هم پکې شته داسې کتابونه هم شته چې یوه دوره یې $4,500 $15,000 هم ارزښت لري
نو او دا د بهر ملکونو نه دلته کتاب آرډر کیږي، د دې نه کتابونه پوز کیږي او د هغې ټکس افغانستان ته ورکول کیږي. بل دا دی چې هیڅ کتاب خرابی نه لري، هیڅ کتاب که ته کتاب ونه لولې نو ته به څنګه خپل د دفاع وکړې خپل د دین نه؟ په یو طرفه خو دفاع نه کیږي، ته باید د نورو مسایلو نه اطلاع ولري. دغه زه په انګلستان کې اوسېږم، لکه څنګه چې په افغانستان کې د تبلیغي ډلې ګرځي چې هغه خپل کلمه هم سمه نشي ویلی، بسم الله الرحمن الرحیم چې وایي، هغه تبلیغي ډلې چې اول خپل کلمه اکثرا په پاکستان کې چې دروازې خولې ته به راتلم ما ورته ویل ورور لاړ شه او خپل کلمه سمه که، خپل قرآن لوستلو دا سم که، بیا راشه ته ما دعوت که، ته خپله د بسم الله الرحمن الرحیم وایې او راغځې نور دعوتې. دا رقم ته مشنونه دلته په اروپا کې دي، دروازو ته ځي، دروازه ټکوي او خلک خپل دین ته دعوتوي. نو کله د عیسوي ډلې چې راشي دروازه ټک ټک کړي، زه چې وځم نو زه دوی ته دعوت یې کومه دننه دعوت یې کوم چې کینم ورسره، نو زه چې چون که ما یې دین معلومات نه درلودلی ده خو ما دوی سره خو استدلال بیا نه شو کولی. کله چې زه دوی سره د دوی خپل د دین نه استدلال شروع کړم، باور وکړئ چې بې له دې نه چې مخکې چې دعوت شروع کړي تښتي، خپې سپکوي. ولې؟ چې هغه په دې پوهېږي چې اوس دا خو ما دغه کوي دعوتوي. ځکه چې زه همداسې کوم، زه ورته وایم چې ستا دین کې دا دي دا منې که نه منې؟ آیا په دې باندې ته خپل عمل کوي که نه عمل کوي؟ که تا ته عیسی علیه السلام کوم خبره کړې ده، آیا ته باید په هغې عمل وکړي که ونه کړي؟ نو هغه وایي چې باید وکړم. زه ورته وایم چې هغې خو درته ویلي دي په کتاب کې ستاسو شته چې زمان بعد به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احمد په نوم یاد کړی دی. هغه وایي چې نه نشته دی زموږ کتاب کې. زه ورته وایم ستا کتاب کې شته دی، کتاب ریفرنس ورته ورکړه، صفحه ورته ورکړه، بیا ورته وایم چې هلته احمد تاسو کلمه ده هغه تاسو بدله کړې ده، په لف باندې بدله کړې ده. احمد کلمه په لف بدله کړې ده، هغه لف چې دی هغه نه دی، هغه احمد دی، او احمد چې دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په حصه کې لیکل شوي چې هغه راغی، تاسو به پیروي کوي، تاسو خپل د پیغمبر نه سرغړونه کوي. ګورئ که تاسو اطلاع ونه لرئ، تاسو خو چا سره دلیل او منطق نشئ ویلی، ته باید د هغې د دینه یا فرضاً 10 کمانډمنټ چې دي هغه 10 اصوله چې په الله تعالی ورکړل د موسی علیه السلام ته چې ورکړل، بیا پس له هغې عیسی علیه السلام ته چې کوم یو دغه یې ورکړ، هغه په دې ټولو کې دا هدایت چې دي هغه بالکل د اسلامي هدایت سره دغه دي. شراب څکل حرام دي، زنا پکې حرامه ده، قمار پکې حرام دی، دا 10 کمانډمنټ دي، دا په اسلام کې په قرآن کې هم حرام دي. نو زه ورته وایم چې که تاسو په دې عمل وکړئ خو تاسو په قرآن باندې عمل وکړه، که تاسو په دې عمل وکړه تاسو په قرآن عمل وکړه، ځکه چې قرآن هم وایي چې شراب حرام دي، قمار مه وهئ، زنا مه کوئ، قتل مه کوئ، چا خواته مه ځئ، دا تاته هم په 10 کمانډمنټ کې درکړل شوي دي. مطلب مې دې مثال نه دا دی چې که چېرته فرضاً تاسو د کتاب ونه لولئ، معلومات ترلاسه نه کوئ، نو تاسو باید استدلال په کوم دلیل وکئ، ورکئ خلکو ته اجازه چې کتابونه کې دا ډېر تنګ نظري او دا غلط موقف دی چې هر کتاب دا کتاب دغه دی زما خلک ګمراه کوي. نو دا چې تاسو خلک ولې ګمراه کیږي؟ لپاره دی چې عقاید ضعیفه دي، لپاره دی چې خپل د دین نه سم خبر نه لري، لپاره دی چې خپل د عقایدو باندې ولاړ نه دي سم. نو دا خو بیا ضعف په موږ کې شو، بل کتاب نه ولې یریږئ؟ خپل ځان قوي کوئ، ځان قوي که بیا د کتاب نه مه یریږه، پرېږده چې کتاب دی، پرېږده چې خلک کتاب ولولي او د کتاب په مقابل کې استدلال وکړي. نو دا منطق نشي کېدلی چې ته د نورو کتابونه وسوځې لرې کړې. ما تاسو ته مثال درکړ چې د بغداد کتابخانه په جهان د اسلام کې لویترینه کتابخانه و، دې کې هر نوع کتاب و. هلته دا نه و چې دا حرام دی او دا حلال دی او دا کتاب پرېږده، داسې نه و چې ټول صرف پکې اسلامي قدوري و پنج کتاب و دا پکې و، نه، ټول علوم د ساینسي، علوم د دینی بشري، د ټولې دنیا کتابونه پکې و، خو بد پکې و. کتاب دی، کتاب کې خو بد نه وي، افکارو کې خو بدوالی و، هغه به تل لولي او د هغې په مقابل کې به ودرېږي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار سپارم، وما علینا الا البلاغ.